سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. په یو نوي ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. یوه ورځ یو نارینه له کار څخه کور ته راغی او له خپلې مېرمنې څخه یې پوښتنه وکړه د مازدیګر لمونځ دې ادا کړی؟ مېرمنې وویل نه. خاوند یې ترې پوښتنه وکړه ولې؟ مېرمنې ورته وویل ډېره ستړې یم، نوي له کاره راغلم، لږ ارام مې وکړ. خاوند وویل سمه ده، مخکې تر دې چې ماسخوتن شي زه لاړه شه د مازدیګر او ماښام لمونځونه ادا کړه. د هغې ورځې په سبا خاوند یې د یو سوداګریز سفر په نیت له کوره او ښار څخه بهر لاړو. مېرمنې له الوتنې د پرواز څخه څو ساعته وروسته له خپل خاوند سره ټلیفوني اړیکه ټینګه کړه، خو خاوند یې د مېرمنې اړیکې ته ځواب نه ورکو. څو ځله یې په پرله پسې توګه زنګونه ووهل، خو هیچا هم موبایل پورته نه کړ. مېرمن ورو ورو اندېښمنه شوه او هر ځل یې چې زنګ واهه او ځواب یې نه ترلاسه کوه نو اندېښنه یې لا پسې زیاتېده. په ذهن کې ډېرو فکرونو او خیالونو تګ راتګ کوه چې خدای مه کړه له کومې بدې پېښې سره نه وي مخ شوی. ځکه خاوند به یې چې په هر سفر لاړو نو دا چې د خپل مقصد ځای ته به ورسېدو نو ارومرو به یې له خپلې مېرمنې سره اړیکه ټینګوله، خو اوس یې ولې دا کار ونه کړ؟ ډېره وېرېدلې وه. موبایل یې راپورته کړ او اړیکه یې ونیوله په دې هیله چې د خپل خاوند غږ واوري، خو دا ځل یې ځواب ترلاسه کړ او خاوند یې موبایل پورته کړ. مېرمنې په لړزېدلي غږ پوښتنه وکړه آیا په خیر ورسېدې؟ خاوند یې ځواب ورکړ هو الحمدلله روغ رمټ ورسېدم. مېرمنې پوښتنه وکړه څه وخت ورسېدې؟ خاوند یې وویل 4 ساعته مخکې. مېرمنې په ډېرو غوسې ورته وویل 4 ساعته مخکې ورسېدې او ماته دې یو زنګ هم ونه واهه. خاوند یې په ډېره سړه سینه ورته وویل ډېر ستړی وم او لږ ارام مې وکړ. مېرمنې وویل مګر مړ کېدې چې څو دقیقې دې مصرف کړی وې او ماته دې خبر راکړی وې لکه چې زه درته مهمه نه یم. خاوند یې وویل ولې نه ګرانې ته ډېره راته مهمه یې. مېرمنې وویل لکه چې د ټلیفون غږ دې نه اورېدو. خاوند یې وویل اورېده مې. مېرمنې وویل ولې دې ځواب نه راکاو؟ خاوند یې ورته وویل پرون تا هم د الله جل جلاله اذان ته ځواب ورنه کړ. په یاد دې چې د الله جل جلاله اړیکه یعنی اذان دې بې ځوابه پرېښودو. د مېرمنې سترګې له اوښکو ډکې شوې او له لږ سکوت وروسته یې وویل هو په یاد مې دي. ډېر ښه ټکي ته دې اشاره وکړه، بښنه غواړم ګرانه. خاوند یې ورته وویل نه ګرانې له ما بښنه مه غواړه، ځه لاړه شه له الله جل جلاله څخه د بښنې غوښتنه وکړه. زه له دې نړۍ څخه بل څه نه غواړم، یوازې دا غواړم چې د جنت له ماڼیو څخه په یوې ماڼۍ کې یو د بل ترڅنګ خپل حقیقي ژوند پیل کړو. له هغې ورځې وروسته مېرمنې هیڅ لمونځ بې وخته نه ادا کو او هیڅ یو لمونځ یې نه پرېښودو. ډېره مننه دوستانو چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي. له نورو همدغسې په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره درسره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. ډېره مننه.